بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری سوال کړل د یو شری مسلې په حواله سره تاسو کړل. ډیر مهم او ضروري مسله ده ځکه چې ډیر شي ځوانان ډیر شي کسان داسې چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي. ولې د غلط فهمي شکار دي؟ چې شری مسلې علم متنشته. د شری مسلې علم ظاهر خبره ده هر مسلمان ته په دې حواله سره زده کړه کول فرض دي. چې څومره زموږ د روزمره معاملات په دې حواله سره د شری مسائل دی په دې حواله سره ځان خبرول په موږ تاسو باندې سدي فرض دي چې پاکي ناپاکي جائز او ناجائز حلال او حرام پیژنو. بهرحال دی ملګری دا سوال کړل کچري وکس داسې چې هغه وضو کی د وضو په حالت کې او د سیګریټ اوس کی یا د شانتي نسوار کی دي نو آیا د دې سیګریټو په ذریعہ باندې یا د نسوارو په ذریعہ باندې د وضو ختم شوا یا وضو برقرار ده؟ کچري د مانځ ټیم شي نو د اول وضو کې یا په دغه وضو کې چې د مخ کې وضو کړو بیا نسوار یا د شانتي سیګریټ استعمال کړل په دغه حالت کې د موس کول شي یا نشي کول. شریعت سره یاد وساتئ وضو په کم کم شیزونو باندې ماتېږي. په دې حواله سره زما یو مستقل کلیپ موجود دی لیکن بهرحال بیا دمو اوس مثال طور پر د بول بار چې کوم لاري دي دوړو په ذریعہ باندې اوس مثال طور پر د امتیازو خطر خارج شي یا شانه هوا وغیرہ خارج شي یا سم خارج شي نو په دغه صورت کې وضو ماته شي. دغه شانتي کچري جسم نه وینو بهيږي یا د شانتي نهونه ته وبهيږي په دغه صورت کې هم دا وضو ماته شي. د هغې نه علاوه اوس مثال طور پر یو کس داسې چې هغه ودشي او یو شي ته ډډه ولګي او کچري هغه شی ته لريږي نو د کتر ارتاو شي یعنی دومره د پوخ ده یعنی د سحاری په ذریعہ باندې وده یا ټیکي لګول شاته یا کته بالکل پسمک وده پکټ کې وده په دغه صورت کې هم د وضو ماته شي د داسې خو په ذریعہ باندې او دا یو څو قسم دي. مثال طور پر دې بذریعہ باندې وضو ماتيږي. بهرحال دا سیګریټ او نسوار وغیرہ په دې حواله سره یاد وساتئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي. حدیث شریف کې راځي چې کم کس وګو خوري یا پیاز خوري هغه دې زمنګ جماعت تقریب نه راځي یعنی مسلمانانو ته قریب هغه نه ځي. یو انسان داسې چې هغه کچا پیاز خوري یا کچا لسن خوري یعنی وګو خوري په دغه صورت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه د مسلمانانو تقریب نزي د مسلمانانو جماعت ته قریب نزي او زمنګ جماعت ته قریب ناراضي یعنی زمنګ په جماعت کې نه داخليږي. نو د دین دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ظاهر خبره ده د وګي سره یا د لسن سره د وګي سره یا د شانتي د پیازو سره وضو خو نه ماتيږي لیکن بهرحال په دې حالت کې موس کول دا مکروه عمل دی مکروه تحریمی دي ته ویل کېږي. نو ظاهر خبره ده چې د کوم شینه انسان تکر کوي په جماعت کې ته اوس د یو کس سره ودرې کې ساده خلینه بدبوزي نو ظاهر خبره ته هغه بل مسلمان ته تکلیف رسي بل مسلمان ته تکلیف رسول څه حرام دي. دغه شان دي د هغه نبي فرشتو ته هم تکلیف رسي. په حدیث شریف کې راځي چې کوم شینه انسان کرکه محسوس کوي تکلیف ته محسوس کوي دغه شان دي د هغه نه فرشتي هم تکلیف محسوس کوي. نو ظاهر خبره ده چې د خلینه بدبوزي نو په دې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړل. نو بهرحال کچره داسې یو کسي چې هغه اوس مثال طور پر وګو خوري یا د شانتي کچا پیاز خوري نو داغه د خلینه بدبوزي نو غلا پکاته وضو خنه د ماته شي لیکن د بس کې خپل د خله چې دا بدبو د صفا کې یعنی برش وغیرہ کې دا شانتي مسواک وغیرہ کې دغه بذریعہ باندې دغه خله صفا شي بیا په دغه حالت کې د مسکی کچري دغه بدبو سره د مسکی په دغه حالت کې موس کول دا مکروه تحریمی دی یعنی حرام عمل دی. دغه شانتي نسوار شو یا ظاهر خبره ده نسوار شو او دا شانتي سیګریټ شو د دې په ذریعہ باندې وضو خو نه ماتيږي لیکن بهرحال کچري بخلو کې د دې په ذریعہ باندې بدبو وي نو بیا څنګه چې د پیازو په حالت کې یا دا شانتي د وګي په حالت کې جمعه تطلو بیا د موس کول دا مکروه تحریمی دي یا دا شانتي بکور کې هم موس نشي کولای. نو دا شانتي کچري یو کس داسې چې هغه نسوار یا دا شانتي سیګریټ اوس کې او دا غینه بعد ظاهر خبر دا د خلونو بدبوزي نو دله پکار دا چې د خپل خله صفا کی کچري مکمل وضو نشي کولای نو کم از کم دی بس کې دی با خله صفا کی خله بوینځي چې هغه بنت لري شي کچري بنت زی دغه بدبو په حالت کې د مسکینو دا مکروه تحریمی عمل له نبی علیہ السلام فقهاو چې کوم دا مسله بیان کړل نو پکار دا ظاهر خبره ده دی بزره باندې وضو نه ماتيږي مختصرا وضو خو نه ماتيږي لیکن د دې بدبو په ذریعہ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې داسې کس جمعه ته ناراضي او مسلمانانو ته قریب هم نزي مسلمانانو چې جماعت هغه ته قریب هم نزي او په کور کې سره د موسکی
نو په دغه حالت کې د موس چې کوم دی مکروه تحریمي دی، حرام عمل نه دی لپاره چې تاسو پورې د خپل نه صفا کړي. نو څنګه پیاز والا لسن والا هغه خپل صفا کول ضروری دي، دغه شانتي چې کوم کس سیګریټ وسکي یا دغه شانتي نسوار وغیرہ واچي نو د هغې نه بعد ظاهره خبره د وضو خو نه ده ماته شوي، لیکن دی به خپل صفا کوي، د هغې نه بعد بیا جمعه ته تللی شي او که چېرې په کور کې څه وزري نو په کور کې موس کولی شي. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.